بغیرت کانا افغانستان بغیرت کانا افغانستان زمون ژوندون زمون ارمانا دسترګو نور خیالي جانانا زمون ژوندون زمون ارمانا دسترګو نور خیالي جانانا و په مونږ ګرانا افغانستان افغانستان و په مونږ ګرانا افغانستان افغانستان افغانستان. درنو لیدونکو ستړي مسئ، وخت مو په خیر. دا د میرویس نیکه ارامګاه ده. نن زه د میرویس نیکه ارامګاه ته راغلی یم او دلته زما پر بغل باندې د میرویس نیکه لمسی حاجي رحمت الله خان اکا راسره ناست دی. زه په پیل کې د دوی د کورنۍ پر لنډ تاریخي شالید غږېږم او ورپسې به د میرویس نیکه د تاریخي کور په اړه ورسره خبرې وکړو چې تر اوسه پورې د میرویس نیکه پر پخوانۍ مینه باندې حاجي رحمت الله خان اکا استوګن دی. ډېره زیاته مننه حاجي صاحب چې د مرکې وخت مو راکوي. که په پیل کې ستاسې د لنډې کورنۍ تاریخچې په اړه راته ووایه چې د میرویس نیکه کورنۍ شجره د څه وخت څخه را شروع کېږي، بیا تر اوسه پورې د دوی د لمسیانو څخه تاسې یادېږي؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته ښه راغلاست وایو چې تاسې زموږ خواته توجه وکړله، ډېره مننه کوو. شکر، خیر. چې بیا مو خدای راوله بیا مو خدای راوله. او پاتې شو د میرویس نیکه په تاریخچې باندې چې تقریبا دلته د میرویس نیکه کور دی د 300 کلو څخه زیات وخت کېږي چې په کور کې 4 طرفه د کلا دیوالونه پاته دي، 5 د هغه وخت د میرویس نیکه د وخت خونې پاته دي، هم یوه دانه اشپزخانه پاته ده، هم یې مسجد پاته دی، هم یې په مسجد کې هغه خاص د عبادت ځای هم شته چې په خونو کې خاص او خاص زه په خپله استوګنه کوم د پلارو د نیکه وو د ابه نیکه وو د ابه نیکه څخه چې خپله سجره هم راته پرته ده د هغه وخت څخه موږ د دې استوګن یو چې کور موږ په خپله تر خپل وسه پورې هغه پخوانۍ اصطلاح باندې ساتلی دی چې یو ګل و ګلاوه یې ورکوو، نه موږ سره چا کومک کړی دی، نه په خپل توان و طاقت سره مو تر خپله وسه پورې یو ګل و ګلاوه ورکړې ده، تر اوسه پورې مو را رسولی دی، ساتنه مو کړې ده. بله، میرویس نیکه تاسې خبره یاده کړله چې مثلا د ده د استوګنې په خونو کې تاسې اوسېږئ او د دغه خپل مسجد هم د لې په اصطلاح باندې تر اوسه پورې مسجد سته. کله کله د هغه د یو کورنۍ د یو غړي په صفت چې هلته ژوند کوي داسې یو تصور در سره پیدا کېږي چې د هغه وخت شرایط به څنګه وه، په دې خونو کې به دوی څنګه استوګن وو، د دوی ژوند به څه ډول وو؟ ولا په خونه کې زه په خپله چې ناست یم کله کله داسې د میرویس نیکه خاص خونه کې داسې احساس را سره پیدا شي چې میرویس نیکه به دلته چیرې ناست وو، د ده د ناستې ځای ولې په هغه خونه کې یو دانه د هغه وخت بخارۍ تر اوسه پورې پاته ده ولاړه ده چې زما مور و پلار هم په دغه خونه کې استوګن کوله، د لې اور پکښې کې بلوي. ما تاسې فکر پیدا شي چې میرویس نیکه به دلته د بخارۍ کم بغل ته ناست، شاه محمود وتک و شاه حسین وتک به دلته چیرې ناست و، دلته به چیرې به دوی بیده کېدله، دوی د خوب د استراحت ځای چیرې و. داسې یو فکر راته ولاړ شي، بره په دا خپل فکر کې داسې ورک سم، پکښې کې ډوب سم چې خونې و هغه ځای هغه یو وخت و زمان سړي ته خامخا دغه په فکر کې ور پیدا کوي چې د دوی د استوګنې د ناستې ځای یا د استراحت ځای داسې یو چاته یو ډول فکر ور پیدا کېږي. رابه سو د میرویس نیکه کور ته که څه هم دا د تاریخي پلوه څخه تاریخي قدامت لري او په دغه برخه کې د حکومت هم مکلفیت دا دی چې ساتنه یې وکړي او پر وخت باندې توجه ورته وکړي، که د دې کور د استملاک په اړه راته ووایه چې تر اوسه پورې دولت په دغه برخه کې ستاسې سره څه ډول همکاري کړې ده او د استملاک چارې تر کومې کچې پورې رسېدلې دي؟ د کومک په مورد باندې په
تېره دوره کې په د 300 کلو کې زموږ سره هیچا هېڅ نوی کومک نه دی کړی، ښه ښه نه د دولت لخوا څخه نه د رعیت لخوا څخه، ولې موږ په خپله ساتنه کوله، بلې سر اوس هم ساتو. دا زموږ وظیفه ده، هغه د نیکهګانو یو تاریخي عابده ده، د غونې یو احساس را سره شته ماشاءالله چې دا وساتو. او پات دولت په مورد باندې تېر کال په 98 کال کې بله ګران محبوب مشر رالی کندهار ته بله غوښتنه یې وکړله د میرویس نیکه د کور د استملاک په مورد باندې په یو خاص پیرزوینه سره موږ هم ورکړي دا ځای ورته چې دغه ځای دی د میرویس نیکه کور. نو بله پلا بیا په بل تاریخ پسې راغلی کندهار ته، بیا موږ ور وغوښتلو چې موږ حتی کیلي لا ورکړو. بله سر د قیامت ګزارۍ په مورد باندې موږ کومه خبره نه ده ورسره کړې چې دوی وویله چې کور، موږ ورته وویله چې سید. د قیامت ګزارۍ په مورد باندې دوی وویله چې 25,000 موږ کومه خبره نه ده ورسره کړې، موږ ویل سید. نو د کیلۍ په مورد باندې مو هم دغسې مو ورته ویلي دي چې دغه تاسې دغه کور دا کیلې دا زموږ نه دی، دا فقط د ملت دی. نو بیا د هغه په عوض کې رئیس جمهور راته وویله چې موږ به تاسو ته یو اندازه پیسې درکړو چې تاسو خپل د ځانو دپاره خپله یو سرپناه جوړه او دغه دولت ته وسپارئ چې دولت یې ساتنه وکړي، چې نور په آینده کې بیا دولت ساتنه ورکوي او سرپرستي یې بیرته بیا هم زموږ په غاړه به ستاسې توجه به ورته کوي. بلې توجه به ورته کوي. ډېره مننه چې د مرکې وخت مو راکړئ. لنډ وروستی پیغام به مو څه اوسېږي زموږ لیدونکو ته د میرویس نیکه د کورنۍ د یوې غړي په صفت باندې؟ زه د ټولو افغانانو ته په اوله ورځ ما دا ویلي دي چې دا کور چې دی دا زما نه دی، دا د ملت دی، د ملت دی، د ملت دی. فقط زه یو سرپرست یم، زه یو ساتونکی یم، بیا یم ساتم. د ټولو افغانانو څخه مې دغه ارزو ده چې میرویس نیکه او احمدشاه بابا دا په د ملت کې یو 2 کسان دي چې د دوی تاریخ، د دوی یادګار باید تل تر تله د خولې او د زړه څخه ونه باسي. په ډېر اخلاص باید به دغو دوونه پر خاص او خاص توجه وشي. ډېره مننه، کور مو ودان شه. تشکر. تشکر. لیدونکو ستاسو څخه هم ډېره زیاته مننه. دا د میرویس نیکه ارامګاه ده چې زه پخپله د میرویس نیکه د زیارت په بغل کې د لمسي سره مې مرکه درلودله، په ځانګړې توګه د میرویس نیکه د تیر ژوند، کورنۍ او اوس دغه د کور د استملاک په مسله کې چې مو خبرې وکړې. زموږ هیله دا ده چې دولتي لوړپوړي چې په دغه قضیه کې مکلفیت لري، هیله ده چې دغه چاره او د خپلو تاریخي ابداتو، تاریخي ځایونو ساتنه پر وخت باندې وکړي. تر بیا ما عبدالقادر تکین او تخنیکي همکارانو ته اجازه راکړئ، پر پاک الله مو سپارم.